محترمو د قرآن عظیم الشان حقوق موږ او تاسو ټولو ته معلوم دی چې په دې باندې ایمان لرل، خو داسې ایمان لرل یوازې دا ایمان نه چې دا د الله پاک اخیری کتاب دی په محمد رسول الله وسلم نازل شوی، داسې ایمان لرل چې دا د الله رب العالمین اخیرنی پیغام د کامیابی یوازینی لارم دا ده، د دنیا او د آخرت د کامیابی ضامن هم دا دی. که څوک دا ایمان ولري چې دا د کامیابی ضامن دی، خو کارل مارکس چې څه ویلی دی هغه خو یو شی دی، هغه خو یو څه وایي، او دا غربي فلاسفه چې څه ویلی دی ولا دا خو یو 200 کاله 2.5-300 کاله پې دغه چلیدی شي. نه، که څوک داسې ایمان لري چې دا یعنی هغه دا نور انسانی فلسفی هم انسان په دنیا او آخرت کې انسان کامیابی ته رسی، نو دی په قرآن ایمان نه دی راوړی. او زه دا نه وایم چې د خلکو د نظریاتو او فلسفو نه استفاده ونشي، مثبتو ټکو نه، خو د کامیابی ضامن دا دی.